ایها الکافرون اے کافرو لا اعبدو ز عبادت نکوما ما دغه شینو تعبدون چې تاسو عبادت کوئ ولا انتم او نتاسو عابدون عبادت کون کیه ما دغه شینو عابدو چې عبادت کوما ولا انا او نز عابدون عبادت کون کما ما دغه شینو عبدتم چې تاسو عبادت کوئ ولا انتم او نتاسو عابدون عبادت کون کیه ما دغه شینو عابدو چې عبادت کوما لکم تاس د پارا دینکم دین دستاسو ده ولیا او ما د پارا دین زما ده. بسم الله الرحمن الرحیم. رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری حج وو اخیری حج کې د ایام تشریق ورځې وي پدې کې د آیات صورت نازل شوه او دینه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو میاشتې ژوندې او بیا الله تعالی خپل دربار ته وغوښته د دې آیتونو نه بعد پیغمبر علیه السلام په خپل دا خبره کړې و چې ماته د الله تعالی طرف نه د مرګ پیغام راغلی دی. اذا هر کلا جاء چراغ نصر الله مدد الله تعالی والفتح او کامیابی ورایت او تاولد الناس خلق يدخلون چې داخليږي فی دین الله په دین د الله کې افواجا ډلې ډلې فسبح بس پاکی بیان او بحمد ربک فسنا صفات سرا در بخبلنا واستغفره او بخنا غواړه د اغنا انه بشک اغا کان د توابا تو به قبل انکه. بسم الله الرحمن الرحیم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې کله بنه دعوت مکی خلکو ته ورکاو په کوه صفا باندې ودرید او خلک راو غختل او بیا ورته ویل چې غزه تاسو ته وایم چې د غره نشاته یو سیلاب روان دی او تاسو به ویسي تاسو به منئ ټول ویل چې مونږ به ومنو ځکه چې تا ټول عمر دروغ نه دی ویلي. چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم ورته فرمایل چې تاسو وایئ چې لا اله الا الله کامیاب بشئ او د بتانو عبادت پرې دی او کپرې نه دی نو تاسو به هلاک شئ. نو ابو لهب هم په دې ډله کې او د ستک سور سپین سړیو دا مغ نه بداسي شغلې به وتی دومره خسته سړیو. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تخیره وکړي چې ستاسو د غلاس مات شي تام دې لپاره موږ جمع کړیو چې لا دغه خبره ده کوله. نو د هغه بدل کې الله تعالی د آیاتونو دغه په خلاف باندې نازل کړی. تبت مات دشي یدا دوړل سنا ابي لهب د ابو لهب لفظي معنی شغله ان شغله والا ځکه چې خسته او مخ ډېر رنگین او خپل وتب او برباد دشي ما اغنا فائدہ ورنکړه انه هغه ته پکار نه غد هغه مالو مال دا وما هغه کسب چې هغه ګټلیو هغه ګټه کاروبار سيسلا زرد چې داخل بشي دي نارن اورتا ذات لهب چې اور ده خاوند شغلو ولا اور کی وامراته او خزد ده حماله الحطب چې وچتون کی ده حطب الحطب د وقو یا د لرګو دې بتلا او کستن به لرګي راوړل او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار کې ازغیا چول چې دا تکلیف رسیږي. فی جیدها پسړتاغه کې حبل رسی مم مسد مضبوطه انخته او بیا چې کله لرګي پندې راوچتاو الله تعالی هغه رسی په دې مړی کې ورته خخ کړل او مل تعالی هغه مردار کړل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اوایا هو الله احد. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نا په مختلف وختونو کې پښتنه کړی شوی وا چې ستا رب نسب څه دی دا څوک ته چرته نه پیدا و دی چرته اوسېږي څوک اشتا نشتا وغیرہ او دا پښتنه په ډیرو موکو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نشوي وا او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا صورت چې په مکی کې نازل شوی او په هر جواب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم همدغه صورت ورته بیان کړی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې دا د قران کریم دریمه حصہ ده. کچېری یو سړی علی رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي چې دا څنګه لې چې ټول قران کریم دی ویلې نه وي. علی رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل چې یا رسول الله ټول قران کریم به په یوش په څنګه تلاوت کوم. پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل چې سورته اخلاص دا درې کرته تلاوت کوا دا بتا د پاره د یو قران کریم د ثواب باندې برابر وي. همدارنګه یو سړی سفر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم استولیو هغه په مانځ کې د هر رکعت کې د نور تلاوت نه بعد قل هو الله احد ویلي. صحابه کرام چې کله واپس راغلل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړو چې د بتا مانځ کې داسې طریقه کوله چې یو سورۃ به اولی په اخر کې به قل هو الله احد ویلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم راوخته پښتنه ته وکړه چې ولې داسې کار کوو. ورته فرمایل ارزه وکړو چې یا رسول الله ما د سره مینه ده ځکه چې دې کې د الله تعارف شوی دی نو ما د سورۃ سره مینه ده
وای کته په خپل خبره کې رښتینه نو الله به تاسو سره مینه وکي چې الله سره مینه ده الله به سره مینه وکي همدارنګه د قباء امام چې کوم هغه هم چې کوم تلاوت کو نو په ابتدا کې به قل هو الله احد ویلي بیا به نور سورتونه ویلي داغه شکایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه نه پوښتنه وکړه هغه عرض وکړي چې یا رسول الله ما مینه د سورت سره پیغمبر علیه السلام فرمایل چې کستا مینه وي نو الله تعالی و تاسو سره مینه وکي ځکه چې دا د قران کریم خلاصه ده او د قران کریم خلاصه دا توحید ده او دې کې الله تعالی د توحید ذکر کړی دی قل او یا هو الله چې الله ده احد چې یو ده یکتا ده تنها ده احد چې د سره دویم نشي کېدلی یو ده الله ولا تعالی الصمد بے پروا ده لم یلد نه اولاد یعنی نه اولاد زیږولې ده الله ولم یولد او نه دې زیږولې شوی ده نه الله پیدا کړی شوی ده بل چانه ولم یکن له او نشته د پاره کفوا برابر والی کی احد هیڅوک الله سره څوک برابر نه ده همسر نشته ده الله بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق دته معاوذتين وای دا دواړه سورتونه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم مضمون تقریبا یو ده په دواړو کې دعا ده او دغه دعا د شر نه او د فساد نه د بچ کېدو لپاره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې لبید یو سړیو چې هغه جادو کړو او هغه جادو بیا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اثر هم کړو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات پریشان او ډیر زیات بیمار وو خدا هغه په نبوت کار کې کمې نه وراغله حتی کې چې ډیر زیات تکلیف وو نو یو واره خوب ولیدو په خوب کې بیا دوه فرشتي ورته راغلي یو فرشتي باندې نه پښتنه وکړه چې د سړی باندې څه چل شوی دی دی بلې ورته فرمایل چې د باندې جادو شوی دی چا کړی دی لبید کړی دی څنګه کړی دی دا سه په ګومنځه کې وختو کې باغې کړی دی او د پلاستیک یو شی دی چې باغې کې دول لستنې هغه ګنډ کړی دي او په فلانی کوی کې د فلانی ګټه د لاندې هغه جادو پروت دی نو کده دا راوبسي نو د باندې دا جادو اثر به ختم شي په سبا باندې علی رضی الله تعالی عنہ زبیر رضی الله تعالی عنہ دا رسول الله صلی الله علیه و سلم واستول هغه کویتا او بیا رسول الله صلی الله علیه و سلم په خپل هم لاړو او الته د ګټ لانی چې ولیدل نو هغه کې دولس غټي ور کړی شوی وي او په یو پلاستیک کې دولس تنې وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به واستنه رويستا او یو آیات به ویلې چې قل اعوذ برب الفلق نو یو غټه بخلاص شو او بل دولس آیاتونه چې دا ویلي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لس نو الله تعالی غ کلاو کړل دا یو لس او هغه غټي مال تعالی ټوله کلاو کړی او بیا رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي چې ما داس بدن داس سپک شو لکه چې تړلې وي او دا چا کلاو کړو بیا دا طریقه خود له پیغمبر علیه السلام چې تاسو خپل جادو هغه شو تا یا نور بیمارانو باندې دا چوف کوي تاسو پیغمبر علیه السلام بشپې چې ود کېدو دا د سورتونه او په بعض روایتو کې قل هو الله احد هم ده دا به بلاسونو چوف کړل او بیا په ټول بدن باندې چې کم دي ته بلاس تیرې دو هغه باندې بلاس تیر کړو کله چې په اخره کې ډېر کمزور و نبی ابو عائشه رضی الله تعالی عنها دا تلاوت کو او د مغل رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس چې کم دي باندې به تیرې دو هغه به تیرو نه دی وجنه په کار مونږ دغه طریقه ده او هغه دغه دعا ده قل او یا اعوذ وزپنا غلما برب الفلق فرب د سبا باندې فلق سبا او لفظي معنا خوش لون کې ده کنه هر هغه شی چې هغه لکه سحر د نشپه چاو د شي او کله معنا موږ عام کو نو لکه اگې د چاو د شي لکه ماشوم د پیدا کیږي نو د رحم چاو شي هر هغه شی چې را پیدا کیږي نو یو چاو نه او یو نوې شی هغه را جوړ شي او یا معنی سبا ده من شر د شرنا ما هغه خلق چې د پیدا کړی دي ومن شر او د شرنا غاسق د تیارې د شرنا او دا لفظ مخکې په قران کریم کې تر شوی دی الى غسق الليل اذا هر کلا وقب چې خارشی دا تیار ومن شر او د شرنا النفاثات اغه چې پوکې وهم کې وی راغه او هغه اشاره خو چونکې دلته مؤنث ته نو لبید سره داسې خزه هم وي او یا اشاره د دې مؤنث په بنیاد باندې چې هغه د دینه جادو کې تیز وي فل اوقات په بوټو کې ومن شر او د شرنا حاسد چې حسد کون کې دي یعنی حسد کوي اذا هر کلا حسد چې هغه حسدو کې بسم الله الرحمن الرحیم قل او یا اعوذ بپنا غړما برب الناس رب د خلق سرا ملک الناس په بادشاہ د خلقو الہ الناس په معبود د خلقو دا ټول معنی تاسو ما کړی دي رب مالک او الہ من شر د شر الوسواس د وسوسه اچون کی چې دا شیطان دی او بار وسوسه اچي
الخناس ورستو کیدونکې او بیا مخکې کیدونکې خناس چې وسوسه چي او بیا مکنه ملایږي ورستو شي بیا ورستو شي بیا